بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ د بوکس ریویو واخلو. نن د پښتون افغان ډیر مشهور لیکوال چې ډیر په ځواني کې ځواني مرګ سو، نصیر احمد احمدي کتاب د نیکه چې د میرویس نیکه او د ګورګین کم تر مابین څه کشمکش په دې هکله دی. راځئ نصیر احمد احمدي د نیکه ناول، د نیکه په نوم چې کوم ناول دی، دا په 2020 کې د ولیکئ. دا ناول پر 115 مخونو باندې دا یعنی کم پیجز چې دي پر دې باندې دا ناول چې دی دا مشتمله دی. دا ناول چې دی دا په اصل کې د میرویس نیکه پر جرأت باندې، دغه پر ملي تشخص باندې، ملي وحدت باندې، د ملي وحدت لپاره دغه مبارزه د زورورو د زورواکو د یرغلګرو خلاف چې کومه میرویس نیکه مبارزه کړې ده، د نصیر احمد احمدي دغه ناول هم دغه پر ټول دې کومه کیسه چې ده دا ناول چې دا چورلي او دا پر دغه چاپیرچال باندې راګرځي. دا د میرویس نیکه پر غورځنګ، قامي شعور، د قام او د وطن سیاسي بیداري، ملي وحدت، د خاورې تشخص، د میرویس نیکه سټریټیجي، حکمت عملي، زړورتیا او د ملي واک، د ازادۍ، د خپلواکۍ کم تحریک چې دی یا د هغه سره کومه مینه ده، دغه د میرویس نیکه پر دې جرأت او پر دې کم د سټرګل چې دی د تشخص چې دی پر دې راګرځي. اصل میرویس ناول دا لیکي چې میرویس نیکه چې و دا تجارت یې کولو، یعنی له افغانستانه له کندهاره څخه به هند ته تلو، دا موجوده کم انډیا چې ده هندوستان ته به تلو، نو دغه پر دې لاره به د تجارت لپاره خپل تګ کولو، مزل کولو. دا ناول دا لیکي چې ورځ میرویس نیکه د هند په لوري روان و، هند ته تللو، هندوستان ته تللو، په لاره یې د خلکو سرونه، پښې، لاسونه، یعنی د انسانانو اعضاوې چې دي، ارګن چې دي، دا خلکو پرې کړي دي، وژلي دي، وینې دي او وحشت دی. نو میرویس نیکه د خپل کاروان سره روان و، په دې ډېر زیات پریشانه سو، ډېر زیات خفه سو. نو راولاړ سو چې راسه دا پل پسې واخه چې دا پل چیرې تللی دی. بس دا د انسانانو وینې دا دغه ډېر زیات زهیر کوي او بیا چې دی دغه پل دی پسې واخلي او دی یو کلي ته ورسېږي. په کلي کې حال وکړي چې دا څه کیسه ده او څه دغه دی. نو خلک ډېر زیات وژل سوي دي، خو خیر آخر چې دی د یو پښتني ناوې ده، د هغه انځور په مخه ورسي چې هغه یې هم مړه کړې ده. د دې پلټنه وکړي چې دا څه کیسه سوې ده، نو بیا ورته معلومه سي چې دا د ایران کم دغه چې دی د ایران شاه حسین صفوي چې کم دی د هغو ایراني استعماریت قبضهګر ګورګین بادشاهي ده. نو دوی دا غوښتو چې کومه دا پښتنه ده دا چې اوله ورځ یې واده دی، دوی به اوله ورځ خامخا د شاه حسین صفوي دا کم استعمارګر ګورګین چې دی ودې ته به ورکوي، اوله شپه به دا هلته تېروي. نو دا د دې کلو پښتنو، افغانانو یا دغه شملورو د خپل کلتور، د خپل وطن، د خپل قام او د خپلې ناوې او د خپلو پیغلو د ننګ، عزت او ناموس ساتلو دپاره ټول خلک قربان کړو، ټولو خلکو ځان قربان کړي. خو د دې ناوې کم دغسې د عزت ناموس یې دی دا یې بچاو کوي، خو دا ناوې یې ګورګین یا کم د شاه حسین صفوي کم استعمارګر دغه چې و هغه ته یې حواله نه کړله. نو
دغه چې دی بیا آخر کې دغه ناوې چې ده دې خپله توره راواخیستله او په خپله توره باندې یې خپل ځان چې دی دا د خپل د بابا کومه توره چې ده په دې خپل ځان وواژئ. نو دا ټول کلی د دې ننګ او د دې ناموس دپاره چې دی دا قربان سوی. میرویس نیکه ډېر زیات خفه سوی، ډېر زیات ډسټربه سوی، ډېر زیات هیلې مړې سوې، هیلې ورانې سوې چې دا څه روان دي د پښتنو سره، د پښتون افغان سره، او دا ګورګین څومره وحشت کوي، څومره د انسانیت جبر کوي. خو دا شي ډېر زیات میرویس نیکه خراب کوي. خو د میرویس نیکه هیلې چې وې، د میرویس نیکه ارمانونه چې وو، د میرویس نیکه د ازادۍ جذبه چې وه، هغه جذبه هماغسې برقراره وه. ولې چې ده دا غوښتو چې د ګورګین څخه، د شاه حسین صفوي څخه، یا د دغو د ایراني استعماریت چې دی له دې څخه ازادي مهم ده، دا به خامخا اخلو. خو میرویس نیکه رالی کور ته چې رالی، شاه حسین وتک، د ده بچیان، شاه محمود وتک دا دغه یې کو، په غیږ کې ونیول یا ورسره ملاقات وکړي. بجایه چې مسافر کور ته راشي، په پښتون افغان وطن کې مسافر ډېر زیات خوشحاله وي او ډېر زیات د خوشحالۍ احساسوي، خوشحالي درکوي. خو میرویس نیکه چې و ژړلې بچیانو ته، شاه حسین وتک ته یا شاه محمود ته دا درک نه واتی. خو احمدشاه بابا سره یا د بخښنه غواړو د میرویس نیکه سره چې کوم خلک وو، هغو ته دا درک وي چې میرویس نیکه ولې ژاړي او ولې دردېدلی دی. نو دغه د شاه حسین صفوي یا د ګورګین دا د ایراني یرغلګر کم جبر چې و، دی ډېر زیات خفه کړی و او دغه مړاوې هیلې کور ته رالې او په دغه یې ژړل. دغسې افغانستان ته، کندهار ته په راتګ باندې د ازادۍ جذبې ورځ په ورځ لوړې ختې، غورځنګونه یې په داخلي وجود کې مخ په وړاندې تلل. نو یو ورځ موږ په سیالي پښتونخوا کې پش ورته یایو، خو نصیر احمد احمدي لفظ انګر استعمال کړی دی، یعنی دا چړې، دغه زولنې، دا تورې داسې تېروي، دغه ته انګر ویل کېږي. نو د انګر په دکان کې یا د پش په دکان کې میرویس نیکه ناست دی، له دې دغه سره خبرې کوي، د دې انګار سره یا د دې پش سره. دا پش چې و د ګورګین یا د شاه حسین صفوي کم دغه چې و، د هغه دپاره استعماري کم حکومت چې و، هغه ته یې چړې ترولې، هغه ته یې زولنې جوړولې، هغه ته یې تورې ترولې. خو په سوچ کې ډېر له افغانیته، له د افغاني سوچه، د افغاني ننګه ډېر زیات دا سړی ډک و. ولې چې افغان بچی و او په افغانانو یې ډېره خوا بدېده. جان بوج کر به یې چړې تورې سمې نه ترولې، یا دا زولنې چې وې په خاصه توګه دا زولنې به ډېرې کمزوري جوړولې. ولې چې د کمزوري زولنې چې دي دا د استعماري قوت کمزوري ښکاره کوي. دغسې کې شاه حسین یو جرنل، هغه ټیم د حسن حسین داسې یو نوم و، هغه ورالو چې ته دا زولنې ولې کمزوري جوړوې. یو وخت کې یو قیدي چې دا زولنې ماتې کې منډې واخیسته، خو بیا صفوي کم دغه چې هغه ونیولو، نو دا یې دغه کو، دا ګورګین چې هغه ونیو مړ یې کو. نو دوی له افغانیته ډک و، قسم دغه دپاره کار کولو، د ګورګین دپاره یې زولنې او چړې جوړولې، جان بوج کر یې کمزوري جوړولې چې څنګه افغان وطن، پښتون وطن د دې ګورګین د جبر د ظلم څخه خلاص کړي. قسم بظاهر د هغو دپاره کار کولو، خو د ازادۍ د غورځنګ چې دی، د ازادۍ بهیر چې دی، د احمدشاه بابا د بهیر سخت حامی او سپورټ و. نو کله چې ورځ احمدشاه بابا د دې بعد کور ته رالی، شاه حسین وراتښتې، د ده بچی شاه حسین وتک و ده ته وایي بابا تا چې ماله له هنده څخه، له هندوستانه آس راړی. شاه محمود وتک چې و
دغه آس پښه یې ورماته کړه. نو احمدشاه بابا شاه حسین په غېږ کې ونیوی، ورته وویل چې شاه محمود ستا آس در مات کوي، د آس پښه یې در ماته کړله، نور دا خیالي آسونه چې دي دا له ذهنه وغورځوه، بابا به تا ته سم آس راخي. دا خیالي آسونه چې دي د ازاته واره نه خوري، د ازادۍ او د کامي بهیر د کامي غورځنګ ضرورت دی، او تا ته به اوس بابا چې دی ډېر سم او ښه آس راخي. همدغه د ازادۍ سبق و، همدغه د ازادۍ درس و چې میرویس بابا له شاه حسین وتک او شاه محمود څخه شروع کړي. نو ځکه موږ وایو چې احمدشاه بابا چې دی د دې چې کوم د ازادۍ غورځنګ دی، د ازادۍ بهیر دی، دا تحریک یې په اصل کې د خپله کوره پیل کړی. احمدشاه بابا ډېر بار په خوله راځي. میرویس نیکه ټوله شپه ویښ و، دا سوچ یې کولو چې د دې ازادۍ دپاره څه کول پکار دی. خو یوه مسته هیله ور پیدا سوه، یوه داسې مسته هیله چې په غورځنګونو وه. دغه مسته هیله دا وه چې ازادي یا مرګ، یعنی یا به ازادي اخلو، آزاد به یو، خپلواک به یو، یا به مرګ وي. د دې پس میرویس نیکه چې دی هغه په کلي ګرځي، ګودرونه سنجوي، خلک ګوري، د وطن ګوټ ګوټ ته ځي، او په هر ځای کې د خلکو سره ناسته کوي چې څنګه دا نیم پښتانه چې د ګورګین په دربار کې نوکران دي، څنګه دا نیم پښتانه چې په غرونو کې ورک دي، څنګه دا نیم پښتانه چې غلامان دي، دا د ازادۍ په خوند پوه کې د ازادۍ تحریک ته تیار کړي، هم د ازادۍ بهیر او غورځنګ ته تیار کړي. نو د دغه غورځنګ لپاره خپل تنظیم، خپل غورځنګ جوړول پیل کړي. اوس دوی په دې لګیا دی چې د شاه حسین امپراتوري او د ګورګین د زورور فوج په خلاف څنګه د خپل غیر سیاسي کام، د وطن لیرې کام، بې علمه کام، په غرونو کې ورک کام، او د خپل وطن د شتمنۍ، د خپل وطن د ازادۍ، د خپل وطن د خپلواکۍ ناخبره کام څنګه د دې زورور شاه حسین امپراتوري او د ګورګین فوج په خلاف ودروي او منظم یې کړي. هم په دغو سوچو کې ډوب کلي، وطنونه، ګودرونه او د وطن ګوټ ګوټ چې دی دا ګوري. میرویس نیکه جرګې کوي، د مشرانو سره ویني، د مېلمستیا په نامه باندې د خپل وطن د ازادۍ بیرغ پورته کوي. څنګه بیرغ پورته کوي؟ یو ورځ په جرګه کې یو مشر ورته یایي چې دا ګورګین د شاه حسین امپراتوري چې ده دا ډېره، یا د ګورګین پوځ چې دی دا ډېر زیات زورور دی او موږ ډېر کمزوري یو. بل سړی ولیاړېږي، هغه ورته وایي که د شاه حسین امپراتوري یا د ګورګین پوځ چې دی که هغه اصله لري، طاقتور دي، نو موږ غیرت لرو. میرویس نیکه ورته وایي چې که د غیرت سره عقل نه وي، نو دا غیرت چې دی دا د انسانانو مرګونه، تاوانونه، وطنونه د تاوانونو سره مخ کوي، لہذا د غیرت سره به عقل هم کاروو، یوازې غیرت کافي نه دی. اوس چې د میرویس نیکه دا غورځنګ چې دی، دا بهیر چې دی، یا دا مومنټ طاقت اخي، زور اخي، دلته ګورګین خبرېږي اور دغسې دی کم شاه حسین دا صفوي چې کوم دی هغه دغه ورغواړي، شاه حسین صفوي چې دی دا میرویس نیکه ورغواړي، هلته رشوتونه یا دا کیسې ورکوي چې څنګه له دې څخه میرویس نیکه وګرځوي. خو میرویس نیکه چې کله اصفهان ته لاړ سي، دلته په وطن کې سیدال ناصر یا وتک چې دی هغه کار ورلکوي. نو میرویس نیکه ډېر زیات بیا بندي کړي، او د بند وروسته میرویس نیکه کمال دا کوي چې دی حج ته ځي، او د حج لخوا د کعبې شریف لخوا یوه دغه راړي، یوه فتوا راړي. فتوا دا ده چې دغه چې دی څنګه د ګورګین خلاف
جهاد چې دی جایز دی، د وطن جنگ چې دی دا جایز دی. ولې پښتون افغان دې ته نه تیارېدو؟ هغه ول شاه حسین صفوي چې دی یا دا ګورګین چې دی دا په اصل کې مسلمانان دي، نو د مسلمانانو خلاف جنگ جایز نه دی، د دې اصفهان د امپراتورۍ خلاف جنگ جایز نه دی. دا څنګه کېدای سي؟ په دغه وجه میرویس نیکه چې و هغه لاړو او دغه لوی کار یې دا وکړو چې دغه د پارس خلاف د فارس خلاف فتوا راړي او پښتانه ودې ته تیار کی چې د ګورګین خلاف جنگ چې دی دا مهم دی، دا ضروري دی. سیدال ناصر یا وتک او هغه په بیړه باندې ځوانان را پاروي، کار کوي چې د خپل وطن خپلواکي وګټي. د دې وروسته میرویس نیکه راځي، کور ته نه ځي او په کندهار په کوکران کې یو جرګه راغواړي چې د ازادۍ خبره کوي. د دې وروسته د افغان زلمیان چې دي هغه پر کندهار باندې برید کوي او چې په هغه کې ډېر زیات افغان زلمي چې دي، ځوانان چې دي، 20 ځوانان چې دي دا د مرګ زوبله زیاته کږي چې په دا کې د نصیر احمد احمدي مطابق چې په دې کې بلوڅان، هزارګان، دا نور اورونه چې دي دا د پښتون افغان ملت برخه چې دي دا خلک هم هلته مري او زوبله کږي. په دې کې سیدال ناصر چې دی د جرنل دویم په توګه د میرویس خان سره جنګیږي، هغه هم د صفوي خلاف د شاه حسین صفوي د ګورګین کوم دغه چې دی د دې خلاف زورور جنګ کوي او زورور مقابله کوي. ډېر زیات د شاه حسین امپراتوري چې د دې خلک یا د ګورګین د پوج خلک چې دي ډېر زیات زیان ورسوي، مرګونې زوبلې کېږي، خو ډېر زیات ترنده برابر جنګ کېږي د اصفهان سره یا د شاه حسین امپراتوري سره یا د ګورګین پوج چې دی له دې سره کلک مقاومت کوي. او افغان زلمي چې دي، افغان ځوانان چې دي دا 20 ځوانان چې دي دا ناره وي چې ازادي زنده‌باد، ګورګین مرده‌باد، میرویس نیکه زنده‌باد، افغان زنده‌باد. داسې مختلف سلوګن ورکوي چې په ځوانانو کې ځوانان راوپاروي، ځوانانو جذبې او حوصلې پورته کړي. میرویس نیکه پر ځوانانو باندې غږ کوي چې ګوره په جنګ کې به پر ماشوم لاس نه پورته کوئ، پر ښځه به لاس نه پورته کوئ، پر معذور به لاس نه پورته کوئ. له کوم خلک چې په زندان کې موږ نیولي دي د شاه حسین امپراتوري غه له دې سره به ښه سلوک کوئ، ظلم جبر به نه کوئ، زیاتوب به نه کوئ، د مال غنیمت په نامه به یو شی کور ته نه وړئ. دا د پښتون افغان دی، دا د پښتون وطن دی. هاو جبر ظلم د ماشومانو د کونډو د معذورانو سره به ظلم نه کوئ. دا هیڅکله پښتني کلتور نه دی. همدغه چغه وي، دغه ناره وي چې د ظلم زبزان ګورئ، ولې چې موږ د جبر خلاف جنګیږو. دغسې میرویس نیکه کندهار فتح کوي. د کندهار د ګټلو بعد نارنج ماڼۍ یو ځای دی، پاکې جرګه راغواړي او سیدال ناصر ته چې دویم جرنل دی د میرویس نیکه ته، هغه ته وایي چې ته باید لاړ سې پر ټول پښتون افغان وګرځې، د شاه حسین امپراتوري خلاف دا خلک راوپاروي. سیدال ناصر ورته وایي چې نه، پښتون افغان ټول پر تا راټولیږي، پښتون افغان ټول پر تا مین دی. هغه زما خبره نه مني، ته به ځې دا ټول پښتون افغان، ولې چې ته د دوی نیکه یې او دغه ستا خبره مني. میرویس نیکه بابا دې ته تیارېږي چې زم به دا ټول پښتون افغان به راویښوم. په دې منځ کې یو خلک د جرګې په نارنج ماڼۍ کې یو جرګه کېږي، په جرګه کې یو سړی ولاړېږي، هغه ورته وایي نیکه ته دا وکړه چې دا خپل بچیان هم در سره بوځه، که چیرې موږ د شاه حسین امپراتوري دلته یا د ګورګین پوج په دې کلا کې کلابند کو نو ستا بچیان به باید خلاص وي. دی ورته وایي زما بچیان د پښتون افغان تر بچیانو اصلي نه دي، ټول پښتون افغان زما بچیان دي، که وچه وي که سپوره وي په ګډه به وي، یعنې زموږ هر شی به په ګډ وي. زما بچیان هم د دې وطن بچیان دي، که د دې وطن بچیان جیلیږي نو زما بچیان د هم جیل سي، زنداني دي سي.
میرویس نیکه د جرګې یا د سیدال ناصر مطابق دی ځي پر ټول وطن ګرځي. خو بعد کې خبره شي چې د ګورګین کوم وراره چې دی خسرو چې دی هغه ټول کندهار کلابند کړی دی، حمله یې کړې ده او خلک ډېر زیات ستړي دي. نو دا د کم د ګورګین وراره خسرو چې دی دا حمله کړې ده د دې خبر چې دغه کوي، نو میرویس نیکه سیده راځي کندهار ته داخلیږي او په کم وطن کې په کم ځای کې چې کلابند دي خلک پر هغه ځای حمله کوي او ټول خلک خلاصوي. خلک ډېر وږي تږي دي او د ټول وطن ته وایي چې د خوراک د تشاک بندوبست وکړي او خلک ټول خپل کور خپل ځان هېر کړی دی د دې وطن د دې خلکو په خدمت باندې بوخت شي چې څنګه دغو ته اوبه، خوراک او نور د ژوند ضرورت چې ډېر په مشکل کې دي خلک هغو ته دا شیان ورسوي. میرویس نیکه په دې خدمت بوخت دی، د دې خلکو په خدمت چې څنګه خلک وژغوري. یو لاس یې پر وژه باندې نری ډنګر لاس، کشنی لاس دا پر وژه کښېږدل سي، ورته وایي بابا څنګه یې؟ دا میرویس نیکه ورته وایي ما ته وپېژندې نه، ته څوک یې او د کومه یې؟ دا ورته وایي زه زیشه یم او میرویس نیکه یې په غېږ کې نیسي. بیا د شاه حسین او د شاه محمود پوښتنه ځینې کوي. ډېر وخت بعد میرویس نیکه کور ته تللی نه دی او دا بچی یې دومره کمزوری شوې ده او په دې هم نه دی خبر چې شاه محمود او شاه حسین څنګه دي او په سترګو کې اوښکې راځي. زینبه ورته وایي چې شاه حسین چې دی هغه خو د لوږې ولاړېدلی نه سي او شاه محمود چې دی هغه لاړی او دې خلکو چاو نیولي یا جو نیولي یا وږي تږي دا کومو خلکو چې دی هغو ته اوبه ورکوي او د هغو خدمت کوي. میرویس نیکه له زینبې پوښتنه کوي چې مور مه چیرې ده؟ زینبه ورته وایي چې هغه په نارنج ماڼۍ کې د کمزورو ښځو د پیغلو خدمت کوي او هلته په خدمت لګیا ده. یعنی بچیان، زینبه، شاه حسین، شاه محمود د ده کور والا ټول په خدمت لګیا دي. د ټپیانو درمل کوي، وږو ته خوراک ورکوي، تږو ته اوبه ورکوي. واجار سم دا د وطن ننګ، د وطن مینه، د وطن دغه چې سړی خلک یې د ځانه شروع کوي. داسې مشران، داسې کرکټر او داسې ډسپلنډ او داسې پر وطن مین خلک که پیدا کړي پښتون افغان وطن چې دی دا به خامخا د استعمارګرو د یرغلګرو له دې څخه کام ژغوري، وطن ژغوري. همدغه میرویس نیکه به نیکه و چې په خپل جنګي کم آرټ آف وار چې و، عقل چې و، سیاست چې و، ایمانداري، اخلاص باندې د شاه حسین امپراتوري زوروره کم امپراتوري چې وه یا د ګورګین زورور پوځ چې و یا د هغه خسرو کم دغه وراره د خسرو ټیکټیک چې و دې ټولو ته یې شکست ورکړو. پښتون افغان یې د اصفهان څخه آزاد کړو. پښتون افغان یې د دې ټیکنیکلی کم سیاسي خویونه پکې انټر کړو، هغه غیر سیاسي کام یې سیاسي کړو، هغه د وطن لیرې خلک یې د وطن په درد پوه کړو، هغه بېوزله وږي تږي خلک یې د وطن په معیشت، په اکنامک، په اقتصاد پوه کړو او دغه ګورګین ته یې شکست ورکوي. کوم وخت پیدا کوي په دا د ای آی په دور کې، د نیټ په دور کې، د موبایل په دور کې که تاسو وخت پیدا کوئ دا د نیکه ناول چې دی نصیر احمد احمدي چې په ډېره ځواني کې قسم د ډېر کام وطن ته کولی سو. په ځواني کې په 2021 کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې خو ډېر زیات کار یې کړی دی. کوم وخت پیدا کوئ دا ناول خامخا ولولئ. کور مو ودان په مخه مو شه.